نن زموږ او ستاسې په سر باندې ډرون ګرځي، زموږ او ستاسې فضا اشغال. زه هم په ناهیلو سترګو ورته ګورم، ته هم په ناهیلو سترګو ورته ګورې. ملا یعقوب ومنله چې د افغانستان فضا اشغال ده او څه نشي کولی. نور یې له خپلې خولې واورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خدای نکرده داسې نشي چې سبا موږ او تاسې د دې ملت د اوږو بار وګرځېږو او یا یې د شرمندګۍ سبب وګرځېږو. خرڅ وسو، خیانت ونه کړو، بې وجدانه اوسو او خپل افغاني غیرت ونه بایلو. حق او باطل باید وپېژندل سي او د هغه په رڼا کې باید خدمت ته ژوند ووسیږو. په دې چوکاټ کې باید بیا تانک هم زده کړو، ټوپک هم زده کړو، توپ هم زده کړو. ګورئ موږ او تاسو ته دا فکر راکول کېږي چې ټوپک څه کوي، مرمۍ څه کوي، اسلحه څه کوي، ټانک څه کوي. دا د وحشت علامه ده، دا د بربریت علامه ده او دا زموږ او ستاسې هیلې مړې کوي. قلم راواخله، مبارزه وکړه او دې وطن ته خدمت وکړه. قلم ډېر د احترام شی دی. د قلم په توسط به موږ او تاسې د خپل نظام ساتو، پرمختګ به کوو او زموږ او ستاسې ټولې هیلې په قلم پورې تړلې دي. خو چې ټوپک نه وي، ټانک نه وي، اسلحه نه وي، قلم هېڅ خپله دا ټانګان موږ او تاسې جوړ کړي دي. دا M4 M16 دا بلاک هاک دا B250 دا ما او تا جوړ کړي دي. دا هغو کسانو جوړ کړي دي چې موږ او تاسې د ټوپک څخه راګرځي، د قلم په نامه غولوي. نن زموږ او ستاسې په سر باندې ډرون ګرځي، زموږ او ستاسې فضا اشغال. زه هم په ناهیلو سترګو ورته ګورم، ته هم په ناهیلو سترګو ورته ګورې. وزیران، قومندانان، د خپلو اردوګانو مسؤلین، جنرالان ټول اسمان ته ګوري، هېڅ یې په وس نه ده پرته. درنو اورېدونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظرونه په کمنټونو کې راته ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.